बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब्दुर्रहमान बाबा फरमाई, दानिस्ता गुना कवी तो बेओकागे लकबूत हसे په غټو سترګو خواب کړي، په هغو غوږو چې ذکر د خدای اوري، بیا سما په هغو غوږو د رباب کړي، په هغو شونډو چې حمد و ثنا وایي، هم هغه شونډې بیا ډوبې په شراب کړي. هر ژوندی چې د مرده په قبر ورشي، بس دی دومره نصیحت په دا دنیا، په روانو اوبو ورشه عمر ګوره، ډیر دی دومره اشارت په دا دنیا، هر چې راشي همواړه ځینې درومي، مسافر دی هر صورت په دا دنیا. د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته، ولی خر به حاجي نشي په طواف. د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویه، که آباد که څوک ویران حرم د زړه، چې مدام د بل و عیب ورته نظر کړي، خدای له خپله عیبه ولې ناخبر کړي. که یوه جودانه عیب ویني په بل کې، هغه یو جودانه عیب به یې لوی غر کړي. که د خپله ګناه لویه لکه غر وي، په هیله هیله به غر د مچ وزر کړي. که څوک تله د انصاف درته په لاس کا، خپل ټټو او د بل اس به برابر کړي. علت لاړ شي عادت نزي له سړي نه، خدای دې نه کاندي په بده چار عادت څوک. که ته نه کوې نظر د چا و عیب ته، هر سړی به ستا د عیبو پردهدار شي. د ماتلوخي آواز کله ثابت خیجي، د هر چا عمل څرګند په خپل گفتار شي. که بل بد کاندي ته ښه ورسره وکړه، هر یو نخل چې میوه لري سنګسار شي. خدای دې بد له لاسه نه کا او کوي هم، د رحمان دې له قلبدو استغفار شي. خزانه په سخاوت سره زیاتیږي، د کوي چې اوبه وکاږي بسیار شي. مړول د وږې ګېډې مشکل نه دي، مړول د وږو سترګو مشکل کار شي. کم خوراک سړی نږدې شي فرښتو ته، هر سړی چې بسیار خور شي بسیار خوار شي. داود رحمان بابا شیرونه. که ویډیو مو خوښوي لایک ورکړئ او ملګرو سره شیر کړئ. د الله په امان.